بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. افغانستان انډر 19 کرکټ ټیم د ایشیا کپ نه داسې د باندې داسې بار شو لکه سړی چې د برج خلیفه نه سړی پورته کړي او د ځمکې ته یې راولي دغسې. او ځوانان دې مړه ورکې که ځوانانو پسې به څه خبرې کوو او داسې ښایسته ځوانان هم دي چې والله زه تې ځوان یم. دغه انډر 19 ټیم کې خو زه هم ورننوتی شم. دا اوس د سړیتوب کار دی وروره. عجیبه نظام دی وروره. امارت نه قربان دې سم امارته، ځکه ته خو ډېر زبردست نظام دی په دې کې چې هر څوک په کومه سوړه ورننوتو خدا که د چا پلار راوباسي. خلک درپسې په ټوله دنیا کې کنځلې وکړي، هیبت الله خوند پسې، ملا عمر پسې، ټولو پسې کنځلې وکړي، بغیر راتګ نه یو میاشت مخکې ستا صفت شروع کړي او د کابل ایرپورټ کې ورته ګلان ور واچوي. هغه شیر علي مبارز ستاسې په ځای کې دلته و چې اوس هلته لاړه غټ کنځلمار فحاشا شیخ یو بل په سعودي کې ناستی بنوم اسلامي امارت یاستئ. هغه کوم د افغانیت او پښتو شي نه چې دي هغه ټول بې پښتو خلک چې څومره زموږ شروع کړي دي هغه د پښتونخوا پولیس هم د موږ نه ښه شو چې ونیوه. اوس به خلک کې نجیب خانه کرکټ نه کوم طرف ته لاړې. دا ټول زموږ طرفونه دي وروره. د پاس سر نه چې سیسټم صحیح نشي تر لاندې پورې به ټول همداسې شارې ناپرساني. ته به میرویس اشرف چې چکري اشرف ورته یو څه ضرورت دی دپسې خبرې کول؟ څه ضرورت دی؟ ښه زه خو دغه ورته کار مارسم خو هغې نه بغیر هم ضرورت نشته. زما او د هغه د لانجې څه هغه یې شینواری صاحب زموږ تا سره جوړه ده په کرکټ خفه کېږي دغه کېږي خو موږ پسې دغه یو دغه خبرې مه کوه یو څو ولې نه کوو خو اوس د خپل زړه نه ضمیر نه مجبوره یو که نور په کار نه دي ځکه اسلامي امارت ټاکلی دی. دا خو ډېر پوهې خلک دي خدای خبر د کوم ځای نه پوهې خلک دي. سر هم پوهې نه یاستئ پوهې داسې او په اسلام کې یو شی دی وروره کار اهل کار ته سپارل او څوک چې کار اهل کار ته نه سپاري ځان تاسې د مسلمان دغه یې په ځان باندې را تاوه کړې ده پوهې څرمن پوهې شو. دا اصل کې ورکې که مړه بس د لیوه د څرمن پوهې شو لاندې نور خلک بس په هغې به دونه خبرې ورته نه کومه ځکه څه فایده نه کوي. فایده ځکه نه کوي چې وروره دا وطن دی بس را ټوپ کړي دي را نازل دي چې څوک یې خوښوي چېرته یې خوښوي هلته یې لګوي. ته میرویس اشرف سې څومره خبرې وکړه نه یې شي لرې کولی. ته نصیب خان چې موږ ورته چې ګونګی زادران سره هم ګونګی نه دی هوښیار زادران دی ډېر بهترین دغه اوس به خلک یې صفتونه یې شروع کړه. صفت داسې نه دی د کمعقل جاهل بچیا. یې مطلب دا دی به چې چا راخیستی دی هغوی عمل ته ټاکلی دی او دی ورسره چلیږي د سیا پلو دې پلو ګوري چې بس پلانکی مولوي صاحب ولی راولی او دا زین او په دې شینو باندې خلک خوشحاله کوي او خپل سیسټم یې روان کړی دی. معاشونه اخلي وروره. د افغانستان غوندې وطن کې 4-5 ډالره معاش ډېر زیات معاش دی. زیاتره تاسې اروپا کې پنجابیانو سره به هم لوښي انځئ خدای مو غرق نه کا نه یې شي دغه کولی. همداسې په امریکا کې ډېر خلک لګیا دي نو وروره ډېر معاش دی هلته او مزې کوي چرچې کوي. لیفټ اینډ رایټ دوبۍ ته بل ځای ته چکر یو چکري اشرف اوس ډېر زیات چکریان شو. اوس ټول کرکټ بورډ دا چکري کرکټ بورډ شو. هر سړی منډې ترډې شروع کړي دي بس مزې او چرچې دي. د اسلامي امارت نظام دی وروره. د کرکټ نیشنل ټیم دی چې دی په ټرای سیریز کې که تا دا فکر کوه چې یو ای به فاینل ته وځي نو چټیا تاسې فکر دی کوه هسې موږ وتو فاینل موږ پاکستان نه بیل و د پاکستان ټیم کې نه رضوان نه بابر اعظم نه دغه وښه. بیا هغې وروسته ایشیا کپ ته را میدان ته شو. ایشیا کپ کې مو څه توره وکړه داسې بالکل هغه دی چې د برج خلیفه نه را خطا کړه که نه هغه یې پاس وروره د پوه شو د سعودي هغه نوی برج چې ټاور یا جوړېږي هغې نه یې را خطا کړه. زموږ نیشنل ټیم داسې آوټ شو. نو نیشنل ټیم هغسې انډر 19 یس هندوستان سره یو هغه ای او بي ټیم یو ځای شوي او لکه هوایي داسې پیرانی غوندې سیریز وشو چاته معلومات هم ونه شو کله پکې باران شوی کله چی شوی دی. دغسې دوکې داکې روانې دي په دې کرکټ کې. نو په دې وختونو کې خبرې وروره زموږ غوندې خبرې چې هر چا سره هسې چټي بې ځایه که نه دا خو داسې د کرکټ دښمني دغه ده که نه ضرورت نشته. د بعضې خلکو سیاست ډېر ښایسته دی. هغه هم کرکټ بورډ سره هم نصیب خان ته لاس ورکړی هم یې دغه ته لاس ورکړی چکري اشرف ته مګر هم دلته راځي تا ته یې چې ولا کرکټ کې هېڅ شی هم څوک نه کوي او هېڅ شی هم نه کوي او ټول دغه خراب دی او داسې چې روان دی او څوک به کرکټ داسې کړي. دا خلک چې دي که ځان کامیاب بولي مړه چې الله دې کامیاب نه کړي انسان بنده به تا ته څه درکړي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. موږ خو په دې باندې یقین لرو نو انسان بنده به چا ته څه ورکړي. صرف
د کرکټ خوشحالي ده. موږ غواړو دا ولس دا خوشحالي او موږ اوس کرکټ داسې لیول ته رسېدلي چې زموږ تمه ده، زموږ ایکسپیکټیشن دی. موږ چې نړیوال جام کې په سخت ګروپونو کې یو، زموږ دا تمه د فینس چې موږ نیکسټ سټیج ته وځو. سره دی چې ساوث افریقا را سره د خدرس کې لګیا ده، نیوزیلینډ را سره بل دی، هغه هم خصي سپینرانو سره راځي. دا به یاد ساتئ، هغوی پروفیشنلی پریپیر راځي. موږ ګلبدین نیب سره وځي په دې دغه کې، په دې کیپټل، په دې ډیلی کیپټل سره چې لوبیږي انټرنیشنل لیګ کې. ته خدای یاره دا ډوزمار مې هغه تیر نظام کې هم بدې راته، دا اوسنی نظام کې هم ډوزماران مې بدې راځي، او دا په کرکټ ټیم کې مې ګلبدین بدې راځي. ګولې داسې ښکاره کي دا اولنی افغان دی چې ګولې ښکاره کي. زه ګولې وګورم وروره، هغه داسې ګولې ته به یې چې په دې باندې خو چې دا خرید داسې کوي کوم ځای ته به شپږیزه رسېږي. د ظالم بچی شپږیزه والی نه شي. دا د نورو بیان ستنو ګولې دي، دا هغه شي نه کرېټینونه میټونونه والي دي. مړه خدای د بې خو نه باسه چې بیا داسې وکړي بیخي مې د پامه بد شي. دې شي سره باید تا سمې شپږیزې والی خوار شي. 15 کاله کله راسي چې موږ کرکټ پېژنو ګلبدین پکې دی، او تر ننه پورې ګلبدین چې دی داسې پلیر نه شو. عظمت الله عمر زایم راغلی، ګوره شپږیزه وی خوند کوي، مګر ځای به یې نیولی، بیا به نړیوال جام ته راځي. پالیټکس کوي، دا ډېر غټ پالیټیشن دی په دې ټیم کې، د راشد خان خلاف بل خلاف دا لرې کوي دا خلک. خو پوه شو بس هلته هغوی سره لاس ورکړي چې بله ورځ وګوري ولی مولوي صاحب سره به ناست دي داسې هغه سره به هم خاندي را خاندي. دا پالیټیشن دی. نو افغانستان کرکټ څنګه چې مونږ تاسې هم کنفیوز کړی، همداسې همدغسې مونږ هم کنفیوز کړي. دا کرکټ همدغسې دی پوه شوې، ځکه چې دا پاس سر نه سلسله خرابه ده. څوک چې کرپشن کوي هغه باید لرې شي. ډزن میر چې په کرکټ کې نه، چې په هر نظام کې د کرپشن خلاف یو اسلام. اوهو الله پاک چې لعنت الله علی المفسدین. پوه شوې څنګه فساد والا تاسې نه، او بیا په کرکټ کې را میدان ته شي په هر ځای. دا خو ډېر اناکسپټیبل، دا خو بیخي نه منو. هغې نه بغیر بیا وروره نه اهله په دغه نه پوهېږي، په انګلیش مه پوهېږه، په لیکلو ویلو مه پوهېږه، خلکو سره په طریقې په خبرو مه پوهېږه. بیا ځان سره چمچه خبریالان ساتلي دي چې هغوی چې سیریزونه خو ډېر په مشکله ټاکل کېږي او کلونه مخکې به ټاکې. نو خلکو ته وګوره، ټولو خلکو په لاست منټ کې سیریزونه وټاکل. ورلډ کپ چې نږدې شي هر ټیم غواړي چې T20 ورلډ کپ نږدې د T20 گیمونه خپلو کې سره وکړي. ون ډے ورلډ کپ کې خپلو کې هماغه گیمونه. کرکټ بورډ خو خبرې اترې غواړي، ډیپلوماسي غواړي، طریقه غواړي، په هغې باندې دا خلک دوی سره اوس ته څه کوي. نو بس دا حال دی وروره. ځکه پې زیاتې ویډیوګانې نه کوم وروره. فیسبوک یا ټیک ټاک او ټیک ټاک یو دې شي چې گیمونه ونه کې پیسې میسې نشته. خلاصې چټي ځانونه مه خوروئ، دومره دغه نه بغیر د گیم چې ولی مولوي صاحب راولی ګل راوله، دا راوله، دا ښکته که، دا شیر کې، لایف شیر کې، ډبل ټیپ او پلانکی، دې نه بغیر نشته. او دا شي نه موږ نه نه کېږي. مړه ورک شه هغه فضول شي نه پوه شوې. اوس به موږ راځو دا دغه تا ته به کینو. الله دربار ته ګورو انسان بنده به چاله څه ورکړي. نو یو کرکټ ته زموږ عشق دی، زموږ جنون دی، نه ختمېدونکی دی. هر څونه چې وایي چې پرې نه پرېږدو. نو دې د خاطر موږ غواړو چې دا ښه شي. نو خدای مو غرق نه کا نصیب خان صاحب او دا بل. اوس به خیر هغه بعضې نه سړي زوی چې صاحب دې ورته ووایي صاحب خو زه ستا پلار ته مې خدای دې غرق نه کا. دا موږ پښتانه یو اصلي او نسلي پښتانه چې د چا دغه کوي داسې نه کوي چې اوس ګونګی زادران ورته یم هغې یو ریزن دی چې کرکټ بورډ سی ایو دپاره یو کس باید جرا وي. باقي زادران هم په ما ډېر ګران زما انډیوالان دي. نو چې اوس چاته صاحب یو دې باندې بس راټوپ کوئ. ما هغه نصیب خان صاحب او ورسره میرویس اشرف صاحب وروره ښه موقع ده در سره. شهر ناپورسان دی، مزې کوئ، پیسې ګټئ، خو لږ ټیم سلیکشن صحیح کوئ، میچونو لپاره کوشش وکړئ چې خپله نه دغه کېږئ، نور خلک را پیدا کوي، نور خلک هایر کوي بار ملکونو نه. پوه شوې ډېر دغه غز ستاسې لپاره کنسلټنسي به کوي، ستاسې لپاره به کار وکړي او په لوکل کې ټیلنټ چې دی لږ را پیدا کوي. که نور د زیمبابوې او د آیرلینډ دغه تر زامنو سره به میچونه ورلډ کپ نه مخکې واخلئ، خپل ټیم سیټ کوئ. که نړیوال جام بیا سمی فاینل ته ووتو نو بس بیا پې ډزېږئ وروره. لکه چې موږ د احمدشاه بابا ملسي او دومره توره یې کړې ده او د هغه په 300 کاله مخکې تورو باندې اوسه پورې نازېږو چې وګورئ ټول مسیح داسې پراته دي چې وروره اسپتال نشته، ډاکټر نشته، هېڅ شی نشته دی. پوه شوې حالات هم خراب دي. نو مسیح باید داسې نه وای. نو ستاسې لپاره ښه موقع ده، ښه ټیم دغه کوي چې انشاءالله مخکې لاړ شو. انډر 19 که انډر 91 ګډ لک.